د قیامت کله ورځ راشي د قیامت په ورځ باندې با ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ملاوي شي آزر ابراهیم هم څوړو کې سړی نه دی ابراهیم علیه السلام امام الموحدین امام الحنفیه دسی مقام رب العالمین ورکړی چې رب العالمین په قران کې صفت کړي رب العالمین وی واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیہ السلام خو رب العالمین خلیل جوړ کړي وغلی یو لوی مقام ورکړي مقام خیر چوته خو چې د قیامت ورځ راشي چې ابراهیم غونته سړی د خپل پلار سره ملاوي شي چې مشرک وي چې پلار ویني د دې پلار په مخ باندې به دوړي او د دې پلار په مخ باندې به قطر تور لوګي خل لوګي به په مخ پروتي لګ ابراهيم عليه السلام با خپل پلار ته وی بابا ما ته په دنیا کې یو خبره کړې و تا زمانہ منله قران کې دا قصه الله په مختلفو تعبیراتو باندې کړی دا پلار ته ویلی بیا زما بابا دا الله سره شریک م پیدا کوا دا یو ته بیا ویلی خپ نرم الفاظ یو ته ویلی خو بابا جان دا خبره نه منله هغه بیا په شرک کې اخته و بس تا زما چې په دنیا کې منلې نن به د شرمېدل مخ نه ولال د قیامت په میدان کې لګ نو پلار به سوي بچیا نن به دی ومانه ما خود اور نه اخلاص کړل نو ابراهيم عليه السلام به الله ته وی الله تا خو زما سره وعده کړی و چې تا به زنه شرمومه د قیامت په ورځ تا خو به زنه شرمومه د دینه لوی شرم کم دی یا الله چې زما لری پلار ستاد بندګۍ نه لری زما پلار نن ورته رواني د دینه بلغ شرم کم دی یا الله خو رب العالمین و توي اے ابراهیم لګ د خپود لاندې وګوره الله په دغه ورځ باندې د ابراهیم د پلار آزر شکل بدل کی فاذا هو بذبه متلطخ یو زناور به جوړ شوی او په ګندګۍ کې به پلار ځان لړلې او الله به توي ابراهیم ته پتا دا ما جنت پک مشرکانو حرام کړی دی بس زماری خبره تلک سوچ وکا کہ ابراہیم غونته پلار خپل د ابراہیم غونته سړی خپل پلار نشي خلاصولې چې کله شرک کړي بلکې کو قران دی آپ تلک سوچو کی چې رب العالمین خپل نبی ته وی ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك زما نبی ما تاتم ویلی دی زما نبی ما ستانه مخکې ټولو پیغمبرانو ته ویلی دا وحی او تکلیوا ک نبی غونتی سړی شرک وکي ام رب العالمین دی عمل خامخا بربادی بس بل دې کې وی لئن اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کدی انبیاء لکاغه انبیاء کې ابراهیم هم شتا پاغه کې نوح هم شتا پاغه کې عیسی هم شتا پاغه کې موسی هم شتا پاغه کې هارون پاغه کې الیاس رب العالمین وی دی ولس انبیاء کې کار یو شرک کړي وي ما به عمل برباد کړي وي شرک ډیر خطرناک عمل دی خو زه یو خبره کومه یو خو دا شرک دی مثلا دا خو کار خبره ده پرې خوار سړی پی چې الله نه سیوا بل چانه مدد غواړي په غیر د ظاهري اسباب خبر نه غواړي ولی نه غواړي نبی نه غواړي هر چانه چې غواړي دا شرک دی زمونږ استادانو په خوا په ساده الفاظو د سیویل کله چا دا عقیده چې د الله نه سیوا بل څوک په غیب پويږي دا مشرک دی